حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړی شو چې د الله رسوله د عرفې د ورځې روژې ثواب څومره دی؟ یعنی سوال چې دا وشو، نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې عرفې د ورځې روژه نیول ثواب دار چې الله جل شانه د تیر شوي کال ګناهونه ته معاف کوي او در روان کال به ګناهونه ته الله معاف کوي. د دې حدیث روایت مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د حدیث مطلب محدثین دا فرمای چې صغیره ګناهونه تان الله شي الله په دې سره الله صغیره ګناهونه معاف کوي او لوی ګناهونه کبیره ګناهونه به توبه وباسي او توبه لپاره شرطونه موږ بار بار بیان کړي چې ګناه کبیره د نوښو ځلنه و به خپشي او دویم دا چې ځلنه و بیا قصد کې دا کار بیان کوم او دریم دا چې الله ته رجوع کوي او شاړه دوه رکعات نفل وکا او الله ته چې ما معاف کا ژړا فریاد ولا وکړه د کبیره ګناه د معاف کول لپاره شرایط دي. صغیره ګناهونه په دغه کارو سره معافي کې لکه د عرفې د ورځې روژه نیول، په دې سره الله جل شانه استاد صغیره ګناهونه معاف کوي د تیر شوي کال او د روان کال. خو دې به دا مطلب نه چې ګناهونه کول معاف کړي، نه ګناه به نه کوي، ګناه نه به ځان ساتي، ګناه نه به پرهیز کوي، ګناه نه به اجتناب کوي او که خدای مکه به هم د ګناه وشو صغیره نه الله په دغه نیکو اعمالو سره معاف کوي لکه د عرفې د ورځې روژه او بیا په دغه اول 10 ذی الحجې کې اسب روژې نیسي، ډېرې نیسي، یوازې د عرفې د ورځې نه ماسیمه مخکې نورې روژې مونیسي او نور ورځې کې هم روژې ونیسي او اختر پر ورځ روژه به درې وزیر د الله د من مستی ورځې الله روژې نشي نیولې او د عرفې نه مخکې دغه ورځې به دې کې روژې نیسي او د عرفې د ورځې هم روژه ونیسي. نور عبادت هم وکړي، نوافل کوي، تهجد کوي، 5 وخت مونږ پابندۍ سره کوي، جمع سره کوي، ځان د ګناهونو نه بچ کوي. په دې ورځ کې الله جل شانه ته نیک اعمال وړاندې کول ډیر زیات په الله خوشاليږي او به خصوصا د عرفې د ورځې روژه ونیسي، الله جل شانه ته وړاندې کوي او الله ته سوال وکړي چې الله باندې قبول کړي. دا حدیث په عمل کې راولي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.